سمسو تیری کوو داسې میلې به وکړو خرچه مې در باندې کړي یاره تره زه ایسته که دا ژوند بیخي خوند نه کوي یاره پخوا به د ژوند څه خوند وه یاره پخوا د ژوند ډېر خوند وه داسې ډالر به مې د جب کې پراته وه چې داسې به مې وشیندل په دې سر داسې به بادېدل داسې بادېدل به په هوا کې ډېر خوند به یې کوو اوس لاړه وختونه لاړه سامینم که غلط تره زه خرچې را روانې دي خرچې وی دا وږي خو دلته بیا ناستي که نه سامینم که غلط هلکه سامینې پول ډب دې خرچې کړي چې پرې نه دي نن به ځان ناګاه راچوي خو چې پرې نه دي ښه چې ورځو او دا ټول شیان په خپل نامه کوو ملګري خو دلته یې ملګري نه وي دوی وږي د همدې لپاره ناست چې دا رسکوي هلکه راځم داسې غلي تېرېږو ته به دې بیا باټې ورته وولې یاره نن دې کیسو ښه وخت ده باټې چېرته دا کیسې عملي په ما تېرې شوي باټې نه دي هغه ما خپله دا د ما د ژوند یوه برخه یي دا ما ژوند چې اوس اتلانو غوندې تېر شوی زور در کوي چېرته یارانو والا لږ عجل کولی بېرته راځي هلکه دې خو بیخي غږ ونه کړه ویې پېژندلو البته چاته به یې وړه دا شان نه پرېښونکي نه یو ارزو پسې راځه ودرېږه څاروي چاته اوسې خو څاروي راځه هلکه اوس دې ساتېرۍ وخته راځه پوه شوې خرچه مې در باندې کړې یاران څه کوي یاران موسم هم جوړ کړی موسم رنګین د ملګرو نو ډېره واخله سات مکه تاسې یې پاس ته خیر وخورئ واخله خپل ځای د خپل دا یاران ډېر غیرتي دي په موږ یې دویم داسې خرچې کړي د اول ځل نه ده پوه شوې دا چې سیمیان دي پوه شوې سیمیان چې به یو وخت ما خوړل دا پیپسیانې به موږ وچیکو تاسې ستوني ته تاوان لري ښه موږ چې به یو وخت ته لږ خوره ښه دا سیمان به په یوې شانداپولۍ وه ډېر قوي ښه وخت و ښه زمانه وه ښه وختونه وه اوس خو هغه برکتونه لاړه یو سیمه 15 روپۍ دوري کې ورکوي دا مې ما ته ډاکټر ویلي وی دا تاوان درته لري همې خوره همې خورم هم ایسته مې باندې دا ټول کیمیاوي شیان دي دا د معده سوری کوي تاسې دا مه خورئ دا موږ ته وساتئ ته چې تاسو رقم دی صحیح وایه دا خبر ده ټول کیمیاوي شیان دي کیمیاوي فورمولات یې پکې اچولي نه م خوړه خو تاسې شاله وایه هغه مزې چې وې لارجان لاړې بادوي لارجان لاړې مه بادوه هلکه سړی شه نو پوه شوې دا عینک اوس که خبر یې دا مې چېرته واخیستې چېرته لږ خوره دا مې چېرته واخیستې خبر یې دا مې 8.5 لکه یورو په لندن کې اخیستې 8.5 لکه یورو رښتیا وایې هو ایرو دې په سترګو لیدلي داسې وړه خبره نه ده 8.5 لکه یورو ایرو څه رقم رنګ لري یورو والا داسې شین بخوان دا وینې دا عینک یې تاسو اخیستې ما تقریبا 1.5 سل ډالر یې اخیستې 1.5 سل ډالر او دا وګوره دا سپرنګ لري 15 روپۍ پاپړ ورته سته دی ما هغه ښودلې موږ دا بیخي خورو نه افغانۍ مې ښودلې هغه ما درته اخیستې که ته خپل اخیستې ما ډالر باندې افغانۍ نه بیا مې تاسو دروغ درته وویل لکه دغه کې به مالګه واچوی دا ډېر ښه بوتل نه م خوړل واقعیت موږ دا څو دا وخت مسکینان چې په لارو کې وینو اسلام ډېر خفه کېږي خو څه وکړو مجبوري ده نه م خوړل خو بس سات یې وکړه که څنګه والله یو ګل مې په کار و او دا خو مې بیا هېره شوه
ښه دې وکړه چې دا ګلان یې راپه یاد کړه. دې ګلانو پورې یوه کیسه را یاده شوه. ښه عینکې به لرې کړو 8 لکه یورو دي ماته نه شي که نه. نو دې باغ ته روان یو. دا هم را سره و. یلا دې باغ ته زه هم ورسره تللی یم. په دې باغ کې دا هم را سره و. د ملګري باغ مې ده. د کوم پاچا له وخته دا باغ پاتې ده. یاره دا ډېر جالبه باغ ده. د کوم پاچا؟ د یما پاچا. د یما پاچا له وخته دا باغ پاتې ده. ډېر بل رقم ګلان دي پکې. له میلاده مخکې تاریخ کیسه ده چې له مصره ګلان ورته راوړي. له مصر څخه تاریخي آثار دې باغ ته راوړي. دا باغ چا پورې اړه لري خبره؟ دا باغ د ما ملګري پورې اړه لري. خو بیا په لوحه کې ما نوم غلط لیکلی ده چې ښاغلی ګلجان بزمری که ازمری غاټې په دا لوحې لیکلي دي. باغ چې ورشي بیا زه هم ورولم. لوحه خو نه خو خیر څه به نه ورته وایي. وسوه لکه تیل چې دې پې اچولي دا پاڼه یې وسوه. دغسې مخکې لاړم دلته مې ملګري ته حل ونه ویل. ما دې خفه نه شي دا خامخا بس د ما په لاس کې داسې قدرت دي. په دې وخت کې غلی شوم. وړاندې لاړم یاره چې دا ګل ته مې لاس واچوه. دا ګل مې داسې ونیوه چې دغسې اغزي پونګ را باندې راخوشې کړه. د اغزه یو غږ شه لکه په لمو کې چې د غیشو کېږي داسې خوش کې شوه د اغزه. د اغزی مې یو دلته ولګېده مټه مې په درد شوه بل دلته ولګېده. چې دا دریم اغزی راغی مال ګله بس که ګله بس که. دې وخت کې ګل ویلې وای بس ته وای زه خبر نه وم چې ته دومره تکړه ځوان یې. لږ ښه شه نو. ګل کې به څه چال نه وه خو شاید هلته هغه وه شکانک ناست وه غیشي وره وه شاید کېدای شي. خو انسان د سهوه کې بل ګل ته چې په دا بل ګل ته مې لاس وروړ کړاپ شوه. دا ګل خوله ور واچوله لکه زمری دا ګوته یې داسې ونیوله. دلته د ګوته یې نږدې وړې وه چې په دې وخت کې وړاندې لاړم چې یو بل ګل ده هغه ګل هګۍ اچولي وې. نه ګل هګۍ اچي لږ خو ښه شه. یاره شاید کومه چرګې به جاله جوړه کړې وه یا به مرغۍ خو هګۍ ورڅنګه پراتې وې داسې دوه درې هګۍ پراتې وې د ګل څنګه. بابا دا عینکې څنګه دې اچولي هلکه؟ دا 18 لکه یورو قیمت لري. ته خوله کې ځان مه اچوه مشران غلطېږي. خو د ورور 20 روپۍ درته اخیستې او پلاستیکي عینکې راوړي دلته ځان ته خوشي کوي. او ته پرېږده تار شی به په 2500 روپۍ به یي موږ به په 20 روپۍ ښه ځان ښه دا اوس بله کیسه به درته وکړم. ګوره امازون ځنګله ته هېڅوک نه دي تللي که نه. زه تللی یم زه رښتیا وایه او په چي تللی یم خبر یې. باز په ډاډ وناست وم داسې مې د باز څڼو کې ګوتې اچولې وې داسې لکه اس. خو بس باز ته مې په غوږ کې غلي ورته ویلې مال بازه امازون ځنګله ته ځو. خو امر دې په ځای کېږي ښاغلیه. باز هم خبرې کو خبرې کې هغه وخت کې خبرې کې هغه بل وخت وه. یاره چې په دې وخت کې امازون ځنګله کې کته شو خو بس دلته ډېر وحشي ګلان و ډېر وحشي ځناور و غټ پیلان و ډایناسوران و. ډایناسوران خو منقرض دي نه دي منقرض هغه هسې ساینس هسې بد کوي. ما 3 دانې خپله ووژل په چرخۍ تومانچه مې وشته 3 دانې ډایناسوران مې داسې وشتلي دي. نه ته پرېږده ته وزرداره شیران و. راځه یار ودې شرمولي. وزرداره شیران و. یو شیر مې راوستلی و دلته ته ډېره راسره اموخته وه. راځه صحیح ده ځو عینکې مې پاتې شوې. راځه ځه زه به 50 روپۍ درکړم. ځه صحیح ده ځه.